بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، انشاءالله چې ټول روغ جوړ او خوشحال استئ او خپل د رخصتیانو نه ډیر ښه استفاده کوئ. ګرانو زده کوونکو، بیا هم زه ستاسو د ریاضي مضمون ښوونکې ذاکره بارکزی د دویم ټولګي د کم لوست سره د مشق او تمرین لوست دویمې برخې سره بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ مخکینی لوست کې چې د کتاب شپږمه پاڼه وه، موږ پکې څه ولوستل؟ ښه ګرانو، هغې کې تاسو پوه شوئ چې د اعدادو څو ترتیبولو، اعداد به م رنګه کړل، ښي طرف ته اعدادو، بیا به سپینې دایرې، سپین مثلثونه به م وشمېرل، بیا به د هغې اعداد به م چپ طرف ته څه وکړل؟ ولیکل. هغه چیش دپاره تاسو هغې کې څو رقمه زده کړې وکړئ، لکه د کم، د زیات، د مساوي په توپیرونو هم پوه شوئ، د رنګه کولو، د حسابولو، یعنې هغې تاسو ته ډېره زیاته مرسته وکړه. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو ستاسو د کتاب اوومې پاڼې ته یا اووم مخ ته. ګرانو زده کوونکو، دلته څنګه چې تاسو ګورئ لیکل شوې ده کورنۍ دنده، یعنې دا باید تاسو ترسره کړئ. خو راځئ چې زه د دې لارښود تاسو ته وکړم، پس له هغې بیا تاسو کولی شئ چې څه وکړئ؟ دا کورنۍ دنده تاسو په خپله ترسره کړئ. ستاسو کتاب دې پاڼې پورې زه کار نه لرم، زه به تاسو ته صرف لارښود کوم او دا خانې چې تشې دي دا باید چې تاسو څه وکړئ؟ په خپله ډکې کړئ. ښه، دا باید څه رقم ډکې کړئ؟ څنګه پوه شئ چې په کوم خانه کې تاسو څه شی ولیکئ؟ د دې لارښوونه زه تاسو ته کوم. ګرانو زده کوونکو، دلته لیکل شوي چې د شیانو څخه د لسګونو ګروپونه جوړول شمیرل اسانه کوي. د شیانو څخه د لسګونو ګروپونو جوړول شمیرل اسانه کوي او دا یو ډول تفریح ده. لسګونو شمیرل یا بیلول څه معنا ورکوي؟ ګرانو، دلته که موږ څه رنګي ولرو، دا شمیرو لکه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ښه، دا یو دانه د لسو ګروپ شو. لس دانې نور ګروپونه جوړو، مثلا لسګونې نور ګروپونه. دلته دا شمیرو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ښه ګرانو زده کوونکو، دلته لسګونې ګروپونه په دې معنا، یعنی لس دانې دا توشونه وشمېرل، لس دانې دا وشمېرل، دا څه شو؟ لسګونې ګروپونه. څو دانې لسګونې ګروپونه موږ جوړ کړل؟ 2 دانې. تاسو کولی شئ د ګوتو نه د لوبیا چې څنګه ما تاسو ته وښوده، لوبیا لس دانې بیلې کېدی، دې ته وایي لسګونې ګروپونه جوړول. ښه، دا څه کوي؟ تاسو ته ویلي دي چې دا حساب یا شمیرل اسانه کوي او دا هم یو تفریح ده او هم تاسو ته حساب اسانه کیږي. له شیانو څخه لسګونه ګروپونه جلا او کرښه ورڅخه تاوه کړئ، تش ځایونه ډک کړئ او پوښتنې ته ځواب ورکړئ. دلته ګرانو دوستانو ما تاسو ته ویلي چې دا لس بیلول ما تاسو ته وښودل، خو دلته په دې کورنۍ دنده کې چې شی لیکل شوي دي؟ لسیز او یویز. ښه، تاسو ګرانو دوستانو تاسو څه پوهیږئ چې یویز کم عددونو ته وایي او لسیز کم عددونو ته وایي؟ دلته زه تاسو ته یوه لنډه لارښوونه کوم چې تاسو د لسیز او د یویز عددونو په توپیر پوه شئ. ګرانو زده کوونکو، لسیز کم عددونو ته وایي؟ لکه کله چې موږ شمیرل شروع کوو د 0 نه شروع تر 9 پورې، ځکه د ټول څه لیکل کېږي؟ یو عدد لیکل کېږي، یعنی دویم عدد هغې سره خوا کې نه وي. خو کله چې موږ لسم عدد ته ورسیږو، هغه څه دی؟ د لسم خوا کې، یعنی د یو خوا کې یو 0 اضافه کېږي.
چې څه کېږي 2 رقمي عدد جوړیږي چې هغه به څه دي لسیز عددونه. ښه ګرانو زده کوونکو اوس زه تاسو ته صرف د یویزو او د لسیزو خانې دروښیم چې څه رقم لسیزې کمې خانې دي او یویزې کمې خانې. ښه ګرانو دلته مونږه څه شی لرو؟ تاسو ګورئ 2 خانې. که دلته چیرې مونږه دا یوه لاره ولرو دغلته دلته مونږ چې مثلا ګورو کوم عدد دی 2. که دا 2 مونږ رنګه کو صرف 2 دي که نه بل څه ورسره نشته. خو که 9 پورې هم دلته یو دانه 9 ځان ته لیکل کیږي بل عدد ورسره په خوا کې نشته. اوس دلته مونږ ګورو چې دا 2 خانې دي یعنی دا لسیزې خانې دي. که لسمي یعنی یو دې طرف ته مونږ لرو 0 دې طرف ته بیا هم 2 رقمي عددونه دي. دلته اوس څه شی لیکل شوي 12. کله چې د 10 نه پورته شي هغه څه دي لسیزې خانې او کله چې 9 پورې یعنی د 0 نه 9 پورې هغه ټولې کمې خانې دي یویزې خانې. دلته څو دي 12 دلته څو 2 عدده چې 2 دانې م رنګه کړل او دلته اوس څه لرو یو عدد. ښه یو په لسیزه خانه کې او 2 په یویزو خانو کې. اوس انشاءالله چې تاسو د یویزې او د لسیزو د خانو په توپیر باندې پوه شوئ. ښه دلته که بیا په دې باندې دا قلم کیږدو او دلته مونږه دا یو ولرو دلته کم عدد لیکل شوی 2. آفرین. ښه دلته بیا هم څه شی دی یویزو خانو کې حسابیږي. څنګه چې ما تاسو ته ویل چې د 0 نه تر 9 پورې ټولې یویزې خانې دي. دلته مونږه 1 2 3 آفرین 4 5 6 7. ښه 7 خانې مونږه دلته څه کړې رنګم کړې. ښه دا خو اوس یویزه خانه خلاصه شوه خو مونږه لسیز هم لرو دلته چې دلته کم یو دی څو دی مونږه آفرین 12 عدد دی. په لسیزو خانو کې یو دانه او څو لسیزه لرو یو دانه لسیز. ښه ګرانو اوس راځو خپلې بلې جدول ته یا خپل بل مثال ته چې دلته 15 لیکل شوي. دلته بیا ګرانو په اوله خانه کې په اول لړ کې څو دي 15 1 2 3 4 5. په دویمه خانه کې یا په لسیزه خانه کې څه دي آفرین یو دی. ښه ګرانو دوستانو اوس تاسو په دې ښه پوهېدلی چې یویزه خانه کمې ته وایي لسیزه خانه کمې ته وایي چې څنګه ما تاسو ته وویل چې لسیزو باندې تاسو یعنی د یویزو کې د 0 نه نیولې تر څو پورې 9 پورې چې یو دانه یا ځان ته لیکل کیږي هغه ټولې څه دي یویزو خانو کې حسابیږي او هغې نه ډیرو ته چې کله لاړ شو د 10 نه پاس کم عدده پورې د 10 نه پاس تر 9 عدده پورې دویزې خانې دي. ګورئ زه تاسو ته دلته د دې لیک ښیم. کله چې موږ شروع کوو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ښه او دلته هم 10. ښه ګرانو اوس تاسو دلته وګورئ کله چې 9 پورې لیکئ یو عدد دی څنګه چې ما تاسو ته ویلې او که تاسو د 0 نه هم شروع کئ 0 هم ځان ته دی یو دانه دی 9 پورې یو عدد دی. کله چې 10 ته ورسیږو 2 عدده شي همدغسې 11 هم 2 عدده دي. که همداسې موږ مخې ته لاړ شو لکه نور 10 نه پس 20 بیا هم 21 او بیا همداسې مخې ته لاړ شو 9 پورې دلته بیا 9 نه پس څه دی 10 یعنی 3 بیا 0 11 او که بیا هم 9 پورې ولیکو بیا څه دی
څلوېښت چې انشاءالله تاسو د یو نه تر سلو پورې په خپل لومړي ټولګي کې زده کړي دي او تاسو یې لیکلی شئ خو تاسو دلته ډېر ښه پوهیږئ چې کمې یو دانه لیکل کېږي کم عددونه کم دوه ښه که دلته موږ تر 9 پورې هم ولیکو بیا راځو څو کېږي 50 بیا چې 9 شي بیا راځو 80 کله چې 9 شي دلته کېږي 90 کله چې 9 ته موږ ورسیږو دلته عدد کم راځي ورپسې 80 آفرین ښه 80 کله چې 9 شي دلته راځي 90 ښه 90 هم دوه عدد دي کله چې 9 موږ لیکو دا هم دوه رقمي عدد دی دوه دانې 9 لرو خو د دې دوه دانې 9 ترمنځ هم توپیر شته یعنی دا یو د یویزه خانه ده بل لسیزه یعنی 9 دانې موږ دلته 9 لرو او دلته دا 9 د 90 معنا ورکوي کم 9 چې د ښي طرف ته دي هغه د یویزې خانې دي د 9 مطلب رسئ او کم 9 چې د چپ طرف ته دي هغه څه رسئ د 90 معنا رسئ ښه کله چې 9 نه موږ مخکې لاړ شو دلته سل ولیکو بیا دا سلیزه خانه ده چې انشاءالله دا به تاسو په خپلو وروستیو کې ووایئ ښه ګرانو اوس راځو بیرته خپل دې مثال ته چې دلته تاسو ګورئ دلته زمونږ بیا یویزه او لسیزه خانه ده چې دلته لسیزه خانه کې موږ څو لرو 2 په یویزه خانه کې 3 یعنی چې 23 3 دانې دلته رنګه کوئ 2 دانې دلته یعنی دا 3 څه معنا ورکوي د 3 دانو د 3 دانې یو معنا ورکوي او دلته دا 2 د 20 مطلب رسوي دا 2 پرېږدم ګرانو زده کوونکو تاسو ته چې تاسو یې په خپلو کتابچو کې دغه شکلونه وباسئ دا عدد ولیکئ دا کوم عدد دی 20 2 0 سره دې کې باید څو دانې رنګه کوئ دې کې څو دانې ځکه دلته 0 دی تاسو خپله پوهیږئ چېرته چې 0 وي څه کار باید وکړئ ښه او دا دویم مثال هم تاسو ته پرېږدم چې همدغسې دایرې واړې وباسئ لاندې ترې عدد ولیکئ او همدغه شان څو دانې نه دا 2 دانې چې څو رقمي عددونه ولیکئ همدغسې څو دانې لکه 20 25 40 80 او دې خانو کې ځای په ځای کوئ بیا تاسو د لسیزو او د یویزو په توپیر ډېر ښه پوهیږئ ښه ګرانو دلته راځو اوس دلته هلته عدد لیکل شوی و مری صرف موږ ورته رنګولې دلته مری خپله رنګ شوي دي راځئ چې دلته ولیکو چې یویزو خانو کې څو مری دي او لسیزو کې دلته هم موږ څه لرو 2 دانې خطونه چې یو د یویز معنا ورکوي او بل هم د لسیز 1 2 3 4 دلته 1 2 3 ښه 3 دانې لسیزه یعنی موږ لرو 4 دانې یویزه بیا راځو دویم ته 1 2 3 4 5 6 7 آفرین او دلته 1 2 دا شو 22 راځو خپل دریم مثال ته 1 2 3 او دلته هم څو دي 1 ښه ګرانو اوس دلته بیا هم موږ دا مری لرو او خانې خالي دي د دې حساب تاسو ته پرېږدم انشاءالله چې تاسو د یویزو د لسیزو په توپیر پوه شوي یاستئ او خپلو کتابچو کې همدغه شان عددونه ولیکئ او هغې ته دغسې جدول جوړ کړئ انشاءالله چې دې نه هر څه زده کړي بیا ستاسو تر راتلونکي زده کړه پورې تاسو په لوی الله سپارم انشاءالله چې خپلې کورنۍ دندې ترسره کړئ خوشحاله ورځ ولرئ په مخه مو ښه شه